جنرال صاحب تاسو لطفا خپل شواهد ته ادامه ورکړئ. اغلی کوم ام سی 4 ته مراجعه کو چې هغه تجدید شوی پالیسي ده د راپور د هي په باره کې په دویمه صفحه باندې کشو. په اصل کې په ورقه کې اوله صفحه ده، خو په پرده باندې په دویمه صفحه وي. دا دغه پالیسي نوې وژن دی یا نوې نقل دی، دا تجدید شوی. شوی دی چې ولې اوله برخه کې دی ویلي دي چون عملیاتی صفحه ډېره معلومات شوې ده. هندوستان د قواو عملیاتو زیات شوي دي په افغانستان کې. افغانستان امنیتي ځواکونه هم د امریکا د خوا زیات شوي دي. اوس د افغانانو او د ایساف قواو مشترک عملیات ترسره کیږي او د هغوی د مسؤلیت ساحه لویه شوې. د هغوی د ارتباطي سیستمونه هم بدل شوي دي او روابط هغوی ترمنځ زیات دي. د دغه تغییراتو په رڼا کې نو دوی خپل هغه سټانډرډ عملیاتي طرز العملونه تجدید کړل. د هغه په رڼا کې، دغه تغییراتو په رڼا کې هر پاراګراف ته مراجعه نه کوو، صرف هغه بدل شویو برخو ته به مراجعه وکړو چې د پخوا نه کوم شیان بدل کړل شول. څلورمه صفحې ته وګورئ. ضمیمه الف دی. د ویشتلو قضیه راپوردهي دی قضیې چې په هغې کې څوک وویشتل شي. په نوې پالیسۍ کې په دغه پالیسۍ چې جوړېدله هغه وخت زه پکې دخیل نه وم، نو د دې په جوړولو کې زما غرض نشته. قومندان چې دغه فیصله کوي باید حقایقو ته وګوري. دا خبر په تاکید سره کړل شوی. مهمه برخه دا ده چې قومندان باید حقایقو ته وګوري.
دغه تغییر په څه وجه راغی په د پالیسۍ کې؟ زه نه پوهېږم. وروستۍ صفحې ته، هغې نه یعنې وروسته صفحې ته، اوومې صفحې ته که وګورو، هغې باندې یوه خاکه ده، یو جدول پرې رسم دی. د پالیسۍ تطبیق د قمندان په لاس کې دی، لکه په مخکینی نقل کې هم دا شوي وو، خو اوس یې هدف کې یو جدول هم جوړ کړی دی چې کوم اقدامات وشي، کومه لاره تعقیب شي، هغه پرې وضع شوي. په ډېر ساده او د تعقیب وړ، یعنې اسانه تعقیب وړونکی جدول دی. دا مختلف هغه مرحلې پکې چې څه شي دي وبخښئ. اول واقعه پېښېږي او بیا داسې واقعه چې په هغې کې څوک ویشتل شوي وي او د راتلونکي د راټول شي، نو بیا هغه معلومېږي چې په دې واقعه کې څوک شامل دي. هغه قانون ته که متوجه وشي بیا اسانه کېږي. اوله دا که څوک شامل وي هغه خو بله پروسه ده، او د هغې مطلب بېل دی چې هغه دپاره څوک په دې قضیه کې شامل. اول دا چې قضیه کې څوک شامل وو، بیا دویمه دا چې څوک باعث د دغه ویشتلو شوي وو. اول د ویشتلو د قضیې آغاز چا کړی. قمندان به د خطي قمندان وي په ساحه کې باندې، او لوړ رتبه مقام به هغه د ټاسک فورس قمندان وي یا د معذب قوې قمندان وي چې ساحه کې. او د مشترک قواو ماموریت په افغانستان کې منطلب نورې قواوې دي. بله واک نهمې صفحې ته مراجعه وکړو. دوه صفحې نور مخته ځو. مسئولیتونه د اول عنوان دی پې. مسئولیتونه هماغه دي کوم تغییر نه کړي راغلی. اوس هم مسئولیت دا دی چې راپور جوړ شي، راپور لوړ رتبه مقاماتو ته وړاندې شي. اوس پاراګراف اووه هغه د پیشرفت راپوردهي ده. کله چې یو اس آی آر جوړ شي د هغې پیشرفت باید په هغه کې په هفتهوار اساس رفت کې ذکر شي. اساس رفت شي، د اساس رفت مخکې یاد کړو. هغه هفتهوار اساس دا معنا دی چې هغه هفتهوار وضعیت ارزیابي کېږي چې څه شی شوي تر اوسه پورې، یا د راپور په هکله څه شی شوي دي، کوم اقدامات شوي دي. دا یو بل جدا فورمه ده چې په هغې باندې باید راکړل شي، د پیشرفت راپور ورکړل شي. لکه پخوانه اوس وسیع توګه باندې دا کتل کېږي، څېړل کېږي. زما په نظر باندې دا یو رسمي تعقیب دی د هغه اس آی آر چې ولیدل شي چې آیا درست اقدامات پرې شوي دي او درستو مقاماتو ته رسول شوی دی. یو رسمي صفحې ته وګورئ. دا راهنمود دی د هغه معلومات په باره کې چې یو ځای شي.
هغه نور معلومات نور اسناد چې باید ورسره یوځای شي. نور معلومات چې ذاتي نه ثابتېدای شي که هغه د قواو ترمنځ خبرې وي، که د هغې یادښتونه وي، که هغه ویډیو یا غږیز پیغامونه وي، که هغه د واقعي په جریان کې ویډیو ثبت شوي وي یا غږ ثبت شوی وي د هغې کاپشن وي. هغه بیانات وي چې د تحقیقاتو په ترڅ کې اخیستل شوي وي. نو ټول پالیسي هماغه ده پخوانۍ، خو دا اضافي خصوصیات کې اوس ځای په ځای شوي. بله. MC4 به هم دلته پرېږدو. په 4 پاراګراف کې چې دغه پروسه کې څوک شامل دي هغه دې یاد کړي او د هغوی کلیدي مسؤلیتونه دې یاد کړي. افسر مسؤلیت لري او په تفصیل سره مو ولیدل چې هغه مسؤلیتونه یې چی دي. لوړه مقامات باید تصمیم ونیسي چې تحقیقات وشي، څه څېړنه وشي. که یو SIR ختم شي او سرویس پولیس اطلاع ونه شي، نو ټول مواد باید په آرشیف کې محفوظ وساتل شي، که نه؟ او ځکه که وروسته نور حقایق پیدا شي، نو د خدمتي پولیس یا د نظام پولیس باید لاسرسی ولري د معلومات او هغه کولی شي بېرته دوسیه خلاصه کړي، خپل تحقیقات یا څېړنې پوره کړي. باندې دا آرشیف کوم ځای کې دی؟ افسر هغه انګلستان ته راځي، هغه د اردو په خاص بخش کې هلته او آرشیف دی هلته ساتل کېږي. نو قومندان دی لوړ مقامات دی، د پالیسي مشاور نشته په دې کې، په دغه مرحله کې د پالیسي مشاور نه دی داخل. نه. نو قومندان په ساحه کې بیا لوړ مقام بیا حقوقي بخش بیا د هغوی تصمیم چې پولیس ته اطلاع وشي که نه. پروفیسر مارشال ته هم اطلاع کېږي بلکل، او قومندان عمومي ته.
تر دې لپاره تحقیقات نه کولای صاحب چې یو څوک محکمه کې او مجرم ونیسي بلکې د دې لپاره چې پاینده کې دا کار ونی شي او د دې مخنیوي ونیول شي د حساب سره کومه نه ناتوانونې لرله چې خپل تحقیقات وکړي خپلې څېړنې د ملکي وګړو د وژل کېدو واقعیاتو هغې هغه یو جایټ لرلو یا د کله انتقالي دوره پوره شوله ماموریت بدل شو په 2014 کې او ماموریت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو آیا ایساف همدغسې بیا سیستم لرلو په افغاني ځواکونو کې لکه خپله چې دوی لرلو او لرلو په مې 2012 کې د انتقالي دورې نه مخکې آیا افغاني دولت خپل سیاسي د ملکي وګړو د وژل کېدو تعقیب سیستم او هغې معلوماتي مرکز لرل کله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ملکي وګړي وژل کېدل نو د هغې به بیا څېړنې کېدلې هغه به تعقیبېدل او ایسا په هغې پروسه کې دوی سره مرسته کوله آیا عواقب یې مدیریت کول داسې واقعه کېده چې په هغې کې ملکي وګړي وژل کېدل د هغې عواقب یې هغې اداره کول چې د چا جایداد ته نقصان رسېدل یا څوک وژل کېدل آیا شورا سره به کېدې شورا به کېده د ملکي خلکو سره د مشرانو سره چې واقعیت معلوم کړي چې شوي وو او د دې لپاره چې مخنیوی وشي چې داسې کوم کار دوباره ونه شي او عواقب او خطرات یې اداره شي او د هغې تاوان هم ورکول کېږي د هغوی دروازه ماته شوې وه د هغې د ترمیم مصرف مثال یا د واړ لنډ شوی و او د ملکي وګړیو د وژل کېدو تاوان نه ورکول کېږي چې د اوله موجود و د ملکي وګړیو
د وژل کېدو قضیې هغې تحقیقات د ملکي وګړي د وژل کېدو کیسو سره تحقیقاتو کې مرسته څېړنې او یا د هغوی د جایداد د ښکاره کېدو څېړنې هغوی سره همکاري کول تر څو ملکي وګړو ته نور امنیتي ستونزه پیښه نه شي محلي کلتورونه او رواجونه په نظر کې نیول او د هغوی قدر کول او کوم تحقیقات او تاوان چې ورکړل کېدو په هغه باندې هغه عام خلک پوره خبر او د هغوی اغېز او څومره شفاف چې ممکن وي تحقیقات وشي او تاوان بغیر د قانوني مسؤلیت د سوال پورته کول نه بغیر کوي نو دا یو مستقیم ساده شفاف پروسه بس بعضې دغه معلومات ته د علما د راپور اخیستي درست او بالکل دا راپور ثبوت MC شپږ دی ولې تشریح مستند شوی دی دا په شپږمه صفحه ده entitlement debt صفحه ده هغه عنوان یې mandate دی که د یو نامه راپور به د 1 دسمبر 2012 د حقوق بشر د اول د جنوري د 1 د دسمبر 2011 دی هغه کوم قرارداد چې د هغې په مخه چې دا راپور شوی هغې ته وینا ډېر فعالیتونه ښودلي دوی ښودلی چې باید عمومي کوشش وشي چې د نظامي عملیاتو اثار په ملکي وګړو ونه غورځېږي ملکي وګړي وساتل شي د هغوی جایداد وساتل شي په هغوی باندې جنګي عملیات تاثیر ونه کړي یا اغېزه ونه لري او د افغانستان د ملکي قانون مطابق وي نو ما ډېر راپورونه تیار کړي خو دا یو کلنی راپور یې ډېر مهم راپور دی وړاندې ولاړ شو 15مې صفحې ته پر روماني حساب کې 15مه صفحه ده د ملکي وګړو تعریف ملکي وګړي هغه خلک دي چې په جنګ کې نه دي شامل افغانستان کې ملکي وګړي هغه خلک دي چې نه د ایساف سره نه د خارجي قواو سره نه د افغانستان امنیتي ځواکونو نه د طالبانو سره تعلق لرلو آیا تاسو هم داسې نظر لرئ راپور یو عمومي نظر ورکوي
بعضې احصایه ورکړې ده د 2011 کې چې ملکي وګړي څوک وژل شوي وو. 18مې صفحې ته که وګورو، دا اوله صفحه ده. یو 10 کاله پس یا یوه لسیزه پس د افغانستان د جنګ نه وروسته 3021 ملکي وګړي وژل شوي دي 2011 کې. 8% لوړوالی و ده، 8% کچه لوړه شوې وه او 15% د 2009 نه کچه لوړه شوې وه. او د 2012 لپاره پیشنهاد کړی و چې افغانستان امنیتي ځواکونه او ایساف او ټول باید خپله وعده وکړي چې د ملکي وګړیو د متضرر کېدو مخنیوی وشي. په ګراف کې ډېر واضح لیکل شوي ده، که معلومیږي ستوره کچه لوړه شوې ده ملکي وګړو په 4 کالو کې یا 5 کالو کې. ملکي وګړو مرګ ژوبله ډېره زیاته لوړه شوې. 13مې صفحې ته که وګورئ، بل جدول دی چې په هغې کې واضح ښکارېږي. ملکي وګړي عامې چې دي ملکي وګړي دي، بیا سره د دولت طرفدار وکړي دي او شنه نور دي نامعلومه. بیا دا یې ویلي دي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د دښمن د تاکتیکو ترڅ کې زیاته شوې ده. لکه هغه انتحاري چاودنې دي یا بعضې نور د دښمن تاکتیکونه دي چې ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله باعث د زیاتې مرګ ژوبلې دي ملکي وګړو ته. موږ قواعد لرو دغه د دغه څېړنو په صورت کې موږ ته شواهد لاسته راغلي دي چې په برتانوي قواو باندې ماینونه او مایني بریدونه او انتحاري بریدونه شوي دي، خو دا په ملکي وګړو باندې هم شوي دي او په عامه خلکو باندې د دغه ماینو او انتحاري چاودنو زیات اغېزه او تاثیر و. دلته نو مرګ ژوبله دواړه یاد شوي دي، تنه مرګ او مرګ ژوبله دواړه دي. څلورم برخې ته په 4مه صفحه باندې د ګورنمنټ د دولت ځواکونو د ملکي وګړو تحفظ یا هوایي بریدونه 2011 کې ډېر مرګ ژوبله د هوایي بریدونو په نتیجه کې وشو. 2010 په نسبت 9%
زیات شوي وو. او بل په ټاپو کې شپنیزو عملیاتو کې چې کوم ملکي وګړي وژل شوي وو هغه دي او د هغې یاداشت هلته شته 28 یاداشت دی د صفحې په پای کې د شپې په تلاشۍ کې هلته د شپې د ټاپو په نتیجه کې چې کوم ملکي مرګ ژوبله شوې ده د هغې اصلي واقعیت معلومول مشکل دي چې افغان او بین المللي نظامي قواوې خاص قواوې نورې ایجنسیاوې هغه په عامه توګه نه دي معلومات په عامه توګه نه دي موجود نو هغې معلوماتو ته محدود لاسرسی دی نو یو نامه د هغې راپور نشي ورکولی د دغه ټولنیزو عملیاتو د واقعیاتو ځکه چې هغه عملیات هغه خاص قواوې په خپله ځانګړې توګه ترسره کوي نو د هغې معلومات نورو دپاره چې د شپهیز عملیات چې بین المللي قواو لخوا ترسره کېږي د افغانستان د قانون او د ارزښتونو خلاف عمل دی او بیا هغه غیر دقیقه احصایه بیا پکې یاده شوې ده یا په وروستۍ صفحه په 14مه صفحه باندې بیا دا ادامه ده نامه وایي چې اکثره د شپې عملیات په نتیجه کې ملکي وګړي نه وژل کېږي خو په بعض وخت کېږي نو دغه حقیقي خبر ولري داسې عمل سره نشي کولی چې ملکي وګړي ته ضرر ورسېږي ISAF باید اطمینان حاصل کړي چې د شپهیز عملیات په عامو وګړو باندې اثر ونه کړي هغوی متاثره نه کړي یو نامه په کلني راپور د 2011 کې داسې معلومیږي چې د شپې عملیات چې هنوز هم د تشویش وړ دي په افغانستان د دولت لپاره او هنوز هم هغوی تشویش لري چې نظامي قواوې هنوز هم تکتیکي هدایات نه عملي کوي هغه سند داسې وایي چې د نامه په راپور کې او هنوز هم ملکي وګړو ته ضرر رسېږي هغه ځایونه یې بیا ولونه ورکړه ځکه چې څوک یاداشت اخلي ډېر تېز ولوستل هغه به یاداشت نوم یې اخیستی شي یاداشت واخیستی شي د 26مې صفحې د سر نه با وجود د دې چې د شپې عملیاتو کې کم ملکي وګړي وژل کېږي د
په عملیات نور هم ادامه لري. او په نتیجه کې افغانان غوسه دي. اگر که در اکثر قماندان وایي چې د شپې عملیات تکتیکي نتایج لري، خو دولت بار بار ویلي دي چې د شپې عملیات باید بند شي. هغه عملیات اگر که اساف وایي چې هغه تکتیکي نتایج لري او دولت مخالف شو، استخباراتو په اساس ترسره کیږي. عمومي قواوې باید تکتیکي صبر ولري او هغه په ضعیفو استخباراتو باندې عملیات ونه کړي تر څو ملکي وګړي متاثره نه شي. د دې شیانو دپاره هغه د ملکي وګړیو د خلافاتو ټیم او جایز د هغه مسایلو چې ما ورته تاسو توجه ورته جلب کړم د نامه د راپور په هکله. اوس که عملیاتي معلومات ساتلو خواته په اتاتم پاراګراف کې تاسو او آر کې یا د عملیاتو د معلوماتو ساتل اهمیت هغه وخت چې معلومات جوړ شوي او آرشیف شوي دي د هغې په اساس ولې د عملیاتو ریکارډ یا تاریخ ساتل کیږي. دا مهم دی ځکه د آینده دپاره د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره آیا د آینده د ټریننګ لپاره مهم دي، آیا د تکنیک او د تخنیک د طرز العمل لپاره مهم دي، یا عین وخت کې که عین خطر تهدید متوجه کیږي د هغې سره معامله کول یا د طلا وکیدای شي. آیا د خرابیو د تحقیقاتو لپاره هم استفاده کیږي. نو د نظامي زموږ د نظامي ماموریت یا زموږ د قواو د ماموریت ریکارډ د ډېرو وجو لپاره ساتل کیږي. د اردو د معلوماتو ساتل هغه پالیسۍ د امر پالیسۍ تا ورکړې ده چې ام سي پلس او ام سي 11 چې تا ورکړي ام سي 7 ته موږ رجوع وکړو. درېیمې صفحې ته دا یو قانوني ضرورت دی چې باید دا مواد دغه ریکارډ وساتل شي. لازم شی دی چې دا اردو کې دا قانونا د دې مقصد ده چې هر کار کېږي د هغې ټول تاریخ وساتل شي. دغه سند چې دپاره دی چې اقتدار دغه هغه ضرورت په نښه کوي ګوته کوي چې عملیاتي تاریخ وساتل شي په وخت په تاریخ سره او د عملیاتو ټول هغه معلومات هلته
ثبت شي. يعني دې کې واضح دي چې شی باید وشي، چیرته وشي او څنګه وشي. پاراګراف 9 کې ویل شوي دي چې دغه اسناد چیرته ثبتېږي. د هرې میاشتې په پای کې راپور باید ورکړي او په آرشیف کې هغه وساتل شي. اوس بل شی ورته وایي دې ته هسټوریکل برانچ آرمي په نامه باندې یادېږي، چې هلته د میاشتې په پای کې مایان شیان دي چې وساتل شوي او د هغې لیست دی چې کوم کوم شیان باید هلته هره میاشت هلته کوم هغه شیان هغې کې ساتل کېږي. یادښتونه، رول، نقشې، راپورونه او هغه عوامل چې تصمیم پرې تغییر شوی. عملیاتي د دې دورې راپور او که یوه قطعه لیږل شوې ده د یوه ماموریت لپاره د یوې دورې لپاره، هغوی خپل دوره پوره کړي، راپور ورکړي، هغه راپور د دوی ماموریت څومره مودې لپاره و. بالکل پی او آر عملیاتي راپور دی، هغه عملیاتي ریکارډ دی، هغه رامنځته کوي او عملیاتي راپور چې دی هغه په عمومي شکل باندې هدایت شوی دی چې هر څومره په تفصیل سره ممکن وي باید راپور ولیکل شي. د آرمي د عایدات ټریننګونه بهتره شي، اصولنامه کې بهتره شي او نور د وزارت دفاع فعالیتو کې هم مرسته وشي تر څو رسمي تاریخ تکمیل شي. راپور باید عملیاتو په جریان کې تکمیل شي. مطلب ټول راپور باید جمع شي، تکمیل شي او آرشیف ته وسپارل شي. MCLA باندې تاسو مثال دی درته د دې وخت یو عملي مثال ورکړم. MCLA په دویمه صفحه د الکترونیکي کاپي د عملیاتي ریکارډ د اوله صفحه ده، په دې کې لیست د ضمایمو دی، د هر ضروري دي ځکه د هر خبر مربوطه نه ده، او هغه شیان چې په راپور کې باید ځای پر ځای شي چې د میاشتې په پای کې کېږي هغه باید جوړ شي. د 5 رایفل قطعې د عملیاتي راپور ضمایم دي. د اول د اپریل تر دسم د اپریل پورې، بیا بیان مارچ دی، بیا فبروري دی، یعنې د
د بنسټ دي پکې تر څو د ماموریت اول سر ته ورسیږي. دلته چې موږ چې وینو په دې کې هم بخشونه دي او هم صفحې د وشپړ یاداشت چې موږ ګورو، مطلب چې دا اته څلوېښت صفحې دي که اته څلوېښت یاداشتونه دي. دغه واچ کیپر یا پیرهدار یا ساتونکي چې یاداشت یې اخیستی دي، دا د هغوی یاداشتونه دي چې هغوی چې لیدلي دي چې یو شی کوي، خو دا د مخابرې نه دي. شاید په دې عملیات کې به نه اوامر دي، اوامر ورکړل شوي، اوامر تصدیق شوي. چې پی ته ورسېږو، دا اس آی آر دی، د شوټینګ انسیډنټ ریپورټ یا د ویشتل کېدو د واقعې راپور. حقوقي مسایل دي، ملاقاتونه دي. په پای کې مخکې یو څو نامه کې تغییر او د هغه د دغه تغییر نامې په اخته دی، خصوصا هغه عملیاتي ریکارډ چې دلته ذکر شوی هغه په هغې سره ضمیمه وي او دلته ډېر زیات معلومات دي په یوه میاشت کې، په یوه بیان دا په خپل بیان کې ذکر کړي. په دغه برخه کې درې نوي دي په درې نویمه برخه کې د نومبر میاشتې 2010 لپاره اته 50,000 دوستي وي الکترونیکي دوستي. په هغه میاشت کې اته 50,000 دوستي دریم چې دا مثال د 5 رایفل کته دی، نو د هر غونډ یا د هر کته مونږ دا رقم یاداشته یو به د هلمند د قوې او بیا د هر جنگي ډله چې مازف شوی د دغه خپل انداسه د زمانه نه معلومي چې اوامر ورکړل شوي وو، چې عملیات طرفي وو د اسنادو کې بیا ټول منعکس شوي دي. په ویبسایټ کې ته مثال ورکړی د قرارداد لپاره
هغه کې ماینه معلومات دي جوړ هغه د معاش په میاشت کې ملي لپاره دی چې غوړي ویږي اخري مسله ته چې تاسو موږ سره مرسته کولای شئ د لپاره هم خاص مشاور په نظامی ماموریت کې د انګلستان په افغانستان کې لرلو موجود وو پالیسي مشاورین وو د وزارت دفاع چې قومندانانو ته مشوره ورکوله د دې پالیسي به چېرته اثر کوي اغېزه به ولري د هلمند په امانت هغه د پالیسي پر نه کې د جنای دي هغه خلک دي چې د انګلستان قواوې چې په ساحه کې دي وزارت دفاع او د دولت ترمنځ سهولت رامنځته کوي او دوی د خپل تحفظ لپاره په هغه زمان منحصر وو چې دوی ورسره هم يعني ده ما اختي سره چې دوی زمینه او هغه د اخیستل دوی سره د استحکام مشاورین دې شي کې دې د جدا ځای نه راځي دې د استحکام د شي نه راځي دا ملکی قراردادیان وو یا دې ماهرین وو دولتي امنیتي قضاوت او امنیتي ریفورم واسطه کې دې ماهرین وو نو په هغه بحث کې چې دوی مسلک او نظامي قومندانانو ته مشوره ورکول او دوی بیا نظامي خلک نه وو د نظامي قومندان لاندې نه وو کلتوري مشاورین دغه وظیفه د ماموریت په منځ کې په جریان کې رامنځته او دغه خلک وو چې ژبې زده کړې وې پخوایاته وظیفې کړې وې او تلل هلته یې د عامو خلکو سره لیدل او د هغوی باندې د جنګ اثر پر کار کول څنګه چې وخت تېرېده شو دوی د ساحې او د خلکو په باره کې معلومات زیاتېدل او د هغوی مختلفو قومونو ترمنځ روابط په باره کې مشکلات احتمال دوی د جنګي اطلاعاتو سره واصل وو او دوی غیر نظامي خلک وو دوی قومندانانو ته د وظایفو په ټاکل کې مشوره وکړه او ساینسي مشاورین هغه کم تعداد یک قرارگاه کې وو وظیفه تخنیکي ارزیابي او حمایه په قرارگاه کې د دوی د پاور کړی دوی تحقیقي لابراتوار لرلو دا لابراتوار تجزیوي
توانمندي ورکول. نو د دې مشوره که چېرې ما موجود و، د دې مشوره مهمه چې هغه پرې پوه شي څنګه ورسره معامله وکړي او څنګه هغه له منځه یوسي، او بیا حقوقي مشاورین د حقوقي برخه افسران په هوایي قواوو کې، بحري قواوو کې او په اردو کې دي وکیلان دي. او هم په اردو کې خدمت کوي. د دوی دوه وظیفې لري، هم حقوقدانان دي او هم په اردو کې وظیفه لري. قرارگاه کې همیشه حقوقدان نه وي، خو په هلمند کې درې کسه وو. نو اس او 2 کې رتبه ده کاپټن، او اس او 3 کاپټن دی تورن دی. ولې په هلمند کې وو او په اردو کې همیشه نه وي، قرارگاه کې نه وي. هغه ماموریت داسې وو لکه مخکې مې چې ویلې چې د ترهګرۍ مخنیوي ماموریت وو او په هغې کې حقوقي مسایل ډېر زیات وو. هغه په نتیجه کې ونیول شو، د هغې مطابق مشوره وشوه. و د هلمند سره مو خاص تړلي وو، که نه په نورو بخشو کې هم د انګلستان د ځواکونو سره مرسته کوله. هغې منځنۍ یو آخري پوښتنه لرم. قوماندان رضا خان او د قرارگاه ترمنځ چې راووتو، دوی روزمره سره خبرې ورسره او مشکلات که پیدا کېدل سره هم یې معامله کوله. هغې کې مرسته کولی شي په خلاصه راته ووایي. روابط خو مخصوص دي د هر وضعیت او حالت لپاره. خو دا یو ټیم وو، یو ټیم وو چې مشترک یې کار کولو، چې ښه تصمیم ونیسي او ښه په ښه توګه خپل ماموریت ترسره کړي او هغه توازن یا موازنه وساتي چې دوی د ملکي وګړو سره ښه روابط ولري او بل سل ځان مطمئن کړي چې د دوی هر عمل د قانون مطابق دی او هغه ماموریت وګټي او کومه وظیفه چې ورته سپارل شوې ده په هغې کې کامیابه کړي. هغه قانوندانان چې د هلمند د قوې سره د هلمند کې معمول قوې سره تړلي وو، راویل چې د دې لپاره چې قانون مطابق عمل وشي. دا زما نظر دی. بلکل د دوی قانوني مشوره نه یې ورکړې، نو هغوی خپله وظیفه نه ده اجرا کړې. هغه یې وظیفه ده. بلکل تاسو ته پوښتنه ته لرئ؟ نه، زه هېڅ نه لرم. مننه. بریګیډیر صاحب ډېره مننه چې تاسو راغلئ. ډېرې مهمې او ګټمنې خبرې مو راته وکړې. تاسو کولی شئ نور لاړ شئ مخامخ. دوی مسالې نورې پاتې دي. د پروفیسر جعفر خبرې په اکتوبر کې خبرې نشر شوي دي. زه غواړم چې هغه رسما شواهدو ته وسپارل شي.
هغه لاس ورته شوی دی پروفیسور نه او دغه ځوابونه به محکمې ته وړاندې شي چې هغه به قواعد کشف هغه هم قواعد ته وسپارل شي او اخره خبره د بیان دی چې مس آیا به ولونی مس بیان ولونی لطفا د قصدي د نیولو او بندي کولو د عملیاتو په اړه کې دا بیان دی وروسته هغې په هکله باندې معلومات ورکول کېږي برای ته آیا A50 په نومبر 2023 کې دا بیان ورکړل شو دا IA50 دا بیان ورکوم د نهمې مادې د قانون د غوښتنې زه د ځواکونو رئیس ارکان یم زه عملیاتي تجارب لرم ما په افغانستان کې خدمت کړی خو ما د قرارګاه رول نه لرلو په هغه وخت کې د وزارت دفاع د نمایندګۍ دا بیان ورکوم چې دغه د مخه اشخاص کې په ترڅ کې په 11 د اکتوبر 2023 کې د عملیاتو نمونه غوښتي هغه عملیاتونه چې هغه پلان شوي وو چې خلک ونیول شي او د هغې په باره کې اوس څېړنې کېږي دا د 2010 او د 2014 ترمنځ شوي دي دا ټول شاید مواد د ما شخصي پوهه کې نه وو کوم معلومات چې ما ورکړي چا نه مې راټول کړي د ما د پوهې او د علم مطابق ټول صحیح او رښتیا دي دې کې ډېرو اسنادو ته زه اشاره کوم چې هغه هلته مستند شوي دي د لندن متوظف کې څنګه د عملیاتو نمونه انتخاب شوي وو څنګه چا عملیاتو نمونه انتخاب کړي وو څه پالیسي ده چې څنګه د عملیاتو نمونه انتخاب شي دغه پالیسي اعتراض کوي هغه معلومات یې مانه غوښتل شوي دي د عمل مطابق څنګه د عملیاتو نمونه انتخاب شول دغه پروسه ده چې څنګه د عملیاتو نوم انتخابوي د امنیت لپاره دغه کوډ لغت قلمونه استعمالېږي او هم د دې لپاره چې د نورو خلکو معلومات د یوې موضوع په باره کې محدود کړي ټول شیفټونه د انګلستان
کوډ هغه نه واخیستل شي. څنګه چې دغه صنعت کې ذکر شوي دي حتمي دي د شفرو استعمال. ځکه بعض عملیات به د کوډ استعمال شوي دي. ځکه بعضې وخت د اطلاع قواو سره ګډ عملیات ترسره شي، په هغې کې به یو عام نوم ورته استعمال شوی دی، په ځای د دو چې د انګلستان پالیسي دي تعقیب شوي. یا په هغه صورت کې ضرور نه و چې انګلستان قواوې یا اطلاع قواوې داسې یو نوم انتخاب کړي چې هغه د انګلستان د پالیسۍ کوي. هغه نمونه په جې 2 کې افسرانو یا عسکرانو انتخابول. درې هدف او هغه شاید طلایي، نقره‌ایي او مسي درجه بندي شي. دا د استخباراتي بحث نه دا نمونه انتخابېدل، هغه د امریکا او که د انګلستان او که د ناټو. نو دا بیا فرق کوي، دا یوې قضیې نه تر بلې قضیې پورې دا نوم او هغه انتخاب فرق کوي. پالیسي موجوده د نوم په انتخاب کې، نو بیا هغه پالیسي باید تأخیر شي. او څنګه پوښتنه شوې ده، او پالیسي موجوده وه د نامه په انتخاب کې چې باید تأخیر شي. زه تاییدوم چې دغه بیان محتوا ټول صحیح او رښتیا دي. زه غواړم چې دا اسمان صاحب چې په واده کې دغه دی. د وروستي تاریخه پورې چې تعینېږي، اوس په محکمه معطل شي. مننه. تاسو ټولو د راتګ نه او د برخه اخیستلو نه نن او په دې هفته کې مننه کوم، او د محکمې د عملې نه مننه کوم، او هغه د آی ټي او د مستقیم خپرونې نه او ګلاسګو صاحب د تاسو نه، د تاسو د ډلې نه، د نورو حقوقي ټیمونو نه، د زحمت نه، د کوششونو نه مننه کوم. قدرداني کوم. مننه تاسو.